سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د طالبانو زعیم شیخ هبت الله په خپل اختریز پیغام کې په امریکا غږ کړی چې په ناموجهو څرګندونو او تبلیغاتو د جګړې ختمولو په لاره کې موانع نه ایجادوي. له طالبانو وروسته کابل ادارې هم د لوی اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ. اشرف غني منلې چې ژر به د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه تکمیل کړي. زلمی خلیلزاد الناروي وروسته طالب استازو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی. سکاټ میلر په یو ویډیویي پیغام کې څرګنده کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې مواد څاري او ملاتړ یې کوي. کندوز ولایت کې 109 عسکر او اربکیان طالبانو ته تسلیم شوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت پر سر د غني او عبدالله ترمنځ ژور اختلافات رامنځته شوي. کابل کې د پولیسو پر رینجر شوې چاودنې 3 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. پاکستان کې وسلوالو سره په نښته کې 10 تنو پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د خبرونو پای.